پنجاب د سختو ورځو په دوام کې تازه خونړي بریدونه او خونړۍ حملې سوي دي. زه د اور لمبو ته مه تودېږه، دیوال شریک لاليه اور به واخلې. نن یې ورځ رسېدلی چې اور دې اخیستی دی. تازه د پاکستاني طالبانو د پنجاب په جنوبي برخه باندې حملې کړي دي او زیات شمېر سیمې یې نیولي دي. پوځیان ورنه شړلي دي او پوځیان پکې نشته ده او واګې د دوی په لاس کې دي. اخوا په بلوچستان کې ازادي غوښتونکو بلوچانو ازادي غوښتونکو نو دوی غورځنګ وایي چې په ننني برید کې چې په یو د پوځ په یو د بس موټر باندې چاودنه کړې، برید یې کړی ورباندې 25 تنه پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. 25 تنه پوځیان یې ورته وژلي دي او شاید دا تعداد نور هم زیات سي. نو دا هغه پاکستان دی، دا هغه مسلمان ګاونډي دی چې کلونه کلونه افغانستان کې اور بل کړی و، مګر نن همغه لمبو کې دی خپله